درنو ملګرو سلامونه. تر اوسه هم زموږ ډیرو پښتنو ته دا نه معلومیږي چې یوټیوب نه هم پیسې ترلاسه کیږي، خو په کم شمیر داسې پښتانه هم سته چې په کور ناست دي، ویډیو جوړوي، لکه دا زه چې خبرې کوم داسې خبرې کوي او له یوټیوب پیسې ګټي. داسې ځوانان هم شته چې 2 3 4 سره یو ځای کیږي، د ډرامو په څیر ټوټې جوړوي، یوټیوب کې خپریږي او پیسې ترلاسه کوي. خو بیا هم ډیر کسان شته چې دوی ته دا د منلو نه ده، مګر زه خپله په دې باور یم چې په یوټیوب کې نه لوستی غواړي نه نالوستی، بلکې دا هنر غواړي چې ته څنګه در سره کسان ملګري کې او یوټیوب دې ته قانع کړي چې تا ته پیسې درکړي. نور خو پرېږده، دغه لوګر کې یو هاشم لوګری بولي، زه وایم که چیرې دې ته یوټیوب چینل جوړ شي تر ټولو ډېرې پیسې به دی ګټي. یعنې د څو کسانو بیلګې ما ته رامعلومې دي. په د پاکستان د پنجاب ایالت په سیالکوټ کې یو کس دی، تر 10م یا د دوی په اصطلاح میټریک پاس دی، یعنې تر 10م یې زده کړې کړي. هغه د کلیوالو خوړو په نوم یو چینل جوړ کړی. څو میاشتې د مخه ما یو رپورټ د ده په هکله ولوستو BBC کې. ده ویل چې هغه وخت خبره وه چې تر 3.5 لکو کلدارو دی د میاشتې ترلاسه کوي. د دې کس نوم هم صدیق مبشر دی، که خدای زما له یاده ویستلی نه وي. ګورئ، هغه خو څه تعلیمي شی خلکو ته نه وړاندې کوي، یوازې راځي کینی خواړه پخوي، هغه هم د خپل کور په پخلنځي کې. خټین کور یې دی، پلار یې خواته ناست وي، میرمنې وي، بچیان یې وي، چې خپاره سي خلک یې ګوري او ده ته یوټیوب پیسې استوي. همدغه ډول خواړه که ته هم پاخه کې، 100 نور پنجابیان هم پاخه کې چې یوټیوب کې خپریږي. خپل هر څوک خپل مینوال لري، که مینوال یې پیدا کړه هغوی ته هم ورباندې پیسې راځي. یعنې یوټیوب دې ته نه ګوري چې که دا یوه ویډیو د خوړو په هکله ده زه دې نه خپروم. مثلا که اوس موږ په یوټیوب کې ولیکو ډنډکی، کیدای سي 100 کسانو ویډیوګانې جوړې وي، که چینل یې دې حد ته رسېدلی وي چې پیسې ورباندې راسي، ټولو ته به راځي. دا ډول یو ماشوم دی، په امریکا کې اوسیږي، د 2013 کال د شمیرو له مخې چې فورز مجلې خپرې کړې وې، هغه 22 میلیون ډالر ګټلی و. پوهېږئ ماشوم څنګه ګټلی و؟ پلار به یې ځینې ویډیوګانې د ده خپرولې، وروسته په یوټیوب کې مشهور سه، نو بیا به کمپنۍ راتلې د لوبتوکي یا د لوبو وسایل به یې ورکول چې دی په لوبو کې لوبې ورباندې وکړي. هم به همغو کمپنیو پیسې ورکولې، هم به چې دغه ویډیوګانې په یوټیوب خپرېدې، مینوال به یې لرل، چې څومره به ډېرې لیدل سوي وي هغومره ډېرې پیسې به یوټیوب ورکولې. او دا په ماشومانو کې هغه کس و چې تر ټولو ډېرې پیسې یې ګټلې وي، یعنې 22 میلیون ډالر. یو ملګری زما دی، هغه اسلامي معلومات خپروي، نور هېڅ هم نه کوي، خاص همدغسې درېږي، 1 دقیقه 2 دقیقې خبرې کوي، ویډیو کې د اسلام په هکله څو خبرې وکړي، د همغه په ویډیوګانو هم اوس اعلان خپریږي او ده ته پیسې راځي. که تاسو هم غواړئ چې د نورو سره د کار په ځای خپل ځان سره کار وکړئ، پښتو ژبې ته مو خدمت هم وسي، له کوره هم او داسې کمرې ته ودرېږئ، خبرې وکړئ، او دا خبرې مو بالاخره د دې وړ شي چې یوټیوب درته اعلان درکړي، یوټیوب چینل جوړولی سي. خو دا چې کله تاسو دا چینل دې حد ته رسیږي چې پیسې به درته راځي، نو دا به په بله ویډیو کې ورباندې خبرې کوو.